په لاس کې شته کوچني کرشنیل دا انګېزه ورکړه چې د جامو جوړولو داسې یو مرکز جوړ کړي چې پکې په لسګونو نجونو ته د کار زمینه برابره شي. حنیفه فاطمي 10 ډوله لاسي صنایع جوړوي او غواړي د ښځینه او نارینه‌وو د غاړو په برخه کې تازه ډیزاینونه رامنځته کړي، خو د تیر په پرتله له خپل کار څخه خوشحاله نه بریښي. هغه اوس یو دوکان لري او بېلابېل ډولونه افغاني لاسي صنایع پلوري چې افغاني جامې، لاسي غاړې، چرمي دستکولونه او ګڼ شمېر نور توکي پکې شامل دي. از سنه 2002 شروع به فعالیت کردیم که صنایع دستی سابق که بود ما را خانم‌های تجارت پیشه میگفتن، حال دیگه به نام متشبث یا کارهای صنایع دستی را ما پیش میبریم که ما شروع کردیم به فعالیت تا امروز کار میکنیم. فاطمی وایي هغه افغان میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي چې اقتصادي ستونزې لري او د کار په مقابل کې ورته پیسې ورکوي. هغه زیاتوي وړاندې ورسره سلګونه میرمنو کار کاوه، خو اوس د افغاني لاسي صنایعو د پلور په برخه کې بازار نشته او یوازې 10 میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې ورسره کار کوي. ما تقریبا به 170 شاگرد رسید که نفرها را جذب کردم، شاگردای مرا ترین دادم، اونا یاد گرفتن یا خانه به خانه که من درسم میدادم. اون کسایی که اجازه نداشت ما از اول خانه به خانه کار میکردم. هیچ شاگردار یک جای جمع نکردیم، چون که شرایط افغانستان از کسی اجازه داره کسی نداره. ما که درس میدادم باز کارم کتشان میکردم. اون 170 نفر. حنیفه زیاتوي د افغاني لاسي صنایعو د پرمختګ په برخه کې هیڅ ملاتړ نه لري او کاروبار یې د تیر په پرتله ولاړ دی. فاطمي په تیر کې د افغاني لاسي صنایعو تولیدات هند او نور هیوادونو ته د پلور لپاره وړل، خو اوس یې د خرڅلاو ځای یوازې افغانستان دی. خوب کار داشتیم، خوب نمایشگاه ملی و بین المللی داشتیم. سال 1 کرد 2 کرد هندوستان کلکته، سال 3 کرد ما تاجیکستان مالای خودم میبردیم نمایشگاه بین المللی اشتراک میکردیم. خب متاسفانه این 3 سال شد که بخی سفارت ها نیست و ما هیچ به هیچ نگاه نمیتونیم که ما اشتراک بکنیم در نمایشگاه بین المللی. حنیفه فاطمی 22 کاله وړاندې د افغاني لاسي صنایعو په برخه کې کار پیل کړ چې تر دې مهاله یې سلګونه میرمنې د افغاني لاسي صنایعو په برخه کې روزلي دي.